د طالبانو پر ضد د پاکستان د شومو پلانونو دوام. طالبانو خوست کې د پاکستان یوه څارګره الوتکه ویشتلې. پاکستان چې له یوې خوا امریکایي ډرون ته اجازه ورکوي ترڅو د دوی د هوایي حریم څخه په استفادې افغانستان باندې بریدونه وکړي، له بلې خوا خپله هم لاس ترزنې نه دی ناست. تازه خبر دا دی چې خوست کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستان یوه څارګره الوتکه نیولې ده. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دا الوتکه په ځاځي میدان ولسوالۍ کې طالب ځواکونو لخوا نیول شوې ده. د هغه په وینا دا څارګره تر پیژندل کېدو او نیول کېدو وروسته له دوی سره ضبط ده. تر دې وړاندې هم د خوست یو شمېر اوسیدونکو د دا ډول څارګرو د ګرځېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو بار بار سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې د شپې لخوا پر فضا دا ډول نااشنا الوتکې ګرځي. د خلکو په وینا په فضا کې د دغو څارګرو اواز وروسته له هغې ډیر اوریدل کېږي چې تېره اونۍ یوې امریکایي بي پیلوټه په کابل کې ډرون برید وکړ او د امریکا د ولسمشر جو بایډن په خبره چې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري پکې ووژل شو.